ښه جان آغا موږ خو د دې ګن نه بیا یو خلاصو د دې ګن نه ځې را سره د وروره زه قرضدار یم زه قرضدار د قرضداري څنګه کوم یو به میله کړي بل به میله نه کړي مله قرض به د الله خلاص کړي سړیه وایي څنګه کش کې دا یو نفر ته دلته هغې نو ګیره وې و نو دلته څومره قرضدار یې 40,000 یو دي 9,500 بل دي 4,500 روپۍ قرضدار یې اوه په څه شي قرضداره شوی وروره بس دغه شی وار مې هلته مې ورور مریض دی ښه هغه ته مې لګلې 2 ورځې مې لګلې خو دغه قرضداره شوم کور ته دواګانو د کور خرچه کې قرضدار شوې و دا کور د دا به د الله خلاص کړي راځه چې ځو درنو دوستانو 2 ورځې وړاندې موږ راغلو جان آغا پسې تر څو دی بوزو یتیمخانې ته نو د زړه ښه نه کو راسره لا نړه او د ویل چې که چېرته زه د دې ځای نه ووځم او تاسو ما درس ته کښېنوئ د کور خرڅه به مې څنګه شي بیا مور سره مې ورته خبرې وکړې مور یې په ژړغوني غږ ما ته ویلې چې زویه که چېرته جان آغا تاسو سره ولېږم دی درس ته کښېني کتاب ته کښېني زما دا د کور خرچه به څنګه شي بیا موږ ورته ډاډ ورکو اطمینان مو ورکو بیا بالاخره دوستانو نه څوک و هغه راسره راغی دې ته مو دا اطمینان ورکو چې انشاءالله ستا چې کوم قرضونه دي دا به هم خلاصېږي او ستا چې کوم کاروبار خوښ هغه به هم درته جوړوو نو هیله مو دا ده چې د دغه ورور مشکلات حل کړو د دې د ستونزو ته رسیدګي وکړو تر څو دغه کومې ژمنې چې ورسره شوي دي هغه عملي شي نو جان آغا به انشاءالله د دې کثافاتو نه پورته کوو دې ځای نه به بیا یو پاک صفا به نور انشاءالله هیله مو دا ده چې د ده خبرې مو واورېدلې چې په 4,500 افغانۍ قرضدار یم نو د ده زړه نه کېږي چې دې ځای نه پورته شي ځکه دا دلته ګراو دی قرضونه ورباندې دي نو هیله ده چې دوستان د دې قرضدارۍ غم هم وخوري نو هغه دوستانو چې د همکاریو ژمنه کړې وه هیله ده چې ورور سره همکاري وکړي هغه به د دې خوښی چې قندوز کې ځان ته کاروبار برابروي کابل کې جوړوي حتی د ده خوښه ده د خوښې ته به ګورو که درس وایه د کور خرچه کم دوست ورکوله هم به همغسې وکړو او که درس دپاره زمینه ورته برابره نه شوه یو دوکاندارۍ دپاره زمینه جوړه شوه دوکان ورته جوړ کړو انشاءالله موږ یې په خدمت کې یو نو انشاءالله نن به موږ جان آغا د دې ځای نه بیا یو خپل مرکز ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو معززو قدرمن ورونو خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مونږ نن یو بهترین میلمه له ځان سره لرو مونږ د جان آغا قربانه یو هغه جان آغا چې تاسو مخکې لیدلی و نن مو د ده زړه بوجۍ زاړه ټیمان او زاړه پلاستیکونه ایسته وغورځول دی مو ځان سره راوست تر څو دته نوی ژوند وبخل شي الله تعالی دته نوی ژوند ورکړ دی هم په دغه ژوند کې خوشحاله دی دی غواړي چې خپل ژوند ته تغییر ورکړي بدلون پکې راشي ځکه د ده زړه او زاره په هغه ډیرانونو کې چاودلې وه دی غواړي چې په راتلونکي کې ترې یو ښه ډاکټر او انجینر جوړ شي دی غواړي چې په راتلونکي کې د علم ترڅنګ یو ښه پاک تجار هم وي خو ده سره یو لړ تشویشونه دي یو تشویش دا دی چې په کوم سړی کې چې دا کار کوي له هغه نه قرضدار دی بل تشویش دا دی چې په کور کې واړه ماشومان او یوه زړه مور ده د هغوی سرپرستي په همدغه کباړ باندې کوله دا یو ځا تشویش لري چې که چېرته زه کتاب ته کښېنم نو ما نه به هغه کورنۍ خواره شي ما نه به زما د کورنۍ سرپرستي پاتې شي نو دی غواړي چې په لومړي قدم کې زما د قرضونو پورونو په خلاصون کې او په ادا کې را سره مرسته وکړي او دوم قدم کې غواړي چې په خپل ولایت کې دته یو ښه کاروبار جوړ شي